د پاتې شه باران دی ناول پنځمې برخې ته مو هرکلی کوو. په دې هیله چې تر پایه راسره واورئ. په تېره برخه کې غزن وویل چې سره د دې چې د څانګې په یو دوه خبر نه شوم، خو بیا هم له تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه، ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم. بل سهار چې ټولګي ته لاړم څانګه راغلې وه. زما د سلام سره یې ایله یو نظر راوکتل. دا یو مرموز سرور احساس یې راکړ. په سپینه منګول یې راپرېوتې زلفې پورته واړولې او ځان یې د کتاب په لوستلو مشغول کړ. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پای ته ورسېدل. تفریح شوه. څانګه وروستي کتار ته لاړه. زرینې سره کېناسته. نورې نجونې او هلکان بهر وتلي وو. ما په ځان کې د وتلو تاب نه درلود. ناست پاتې شوم او ځان مې د فزیک د سوالونو په حلولو بوخت کړ. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرینې څانګې ته وویل، نن سبا مړاوې ښکاري، کوم نوی باد خو به نه وي رالوتی؟ څانګې ورته په غلي او سنجیده لهجه وویل، په اسانه ژبه راته ووایه، څه ویل غواړې؟ زرینه ورته په خندا شوه. په اوږه یې ورته لاس واچاوه او په نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل، ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې، ولې خفه یې؟ ناروغه یې که کوم بل بد خبر دی اورېدلی؟ څانګه یې وشیبه غلې وه. داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کړي. خو رښتیا خبره ده چې تر ګل نازک انسان کله کله کاڼي نه هم کلک شي. خبرې بندې شوې. ځان مې لږ څه په ډډه کړ او د سترګو له کونجونو مې ور وکتل. څانګې د زرینې سترګو ته وکتل. قلم یې راواخیست. سرپوښ یې ترې لرې کړ. پر سپین چونه شوي دیوال یې ولیکل، ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ اخر د دنیا سترګو ته هم ولیدې؟ د دې په ځای چې ځان مې ستا په زلفو پټاوه، په کار وه چې ته مې چېرته پټه کړې وای. خو تر کومه به مې پټولی؟ لمر خو په ګوته نه پټېږي. دې ښاپېرک سره خو به وروسته ګورو. اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم، ایمرجنسي. زرینه ودرېده، خو زما زړه ولوېد. بس قسمت را سره مل و. څانګې د لمنې له کونجه ونیوه او ورته یې وویل، د خدای ومنه، مه کوه داسې، ولې مې شرموې؟ زرینه بېرته کېناسته او په شوخۍ سره یې څانګې ته وویل، ښه صاحبې، چې راز په راز ساتې نو بیا ځان ولې خفه کوې؟ چا درته دومره پوغ دام کېښود چې له دواړو پښو پکې ونښتې؟ دا ماهر ښکاري دی څوک چې په هوا یې درته ایمرجنسي دام کېښود او ته یې ونیولې؟ د زرینې پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزوم یم او د دعوې وکیلان زما جرم د اثبات لپاره قاضي ته دلیلونه وایي. څانګه چپ وه، خو چې څو ځله زرینې ورته اوږه وسکونډله او په خوږه لهجه یې ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو له کونجونو وکتل چې څانګې راته ګوته ونیوله. په زرینې مې هم یو سرسري نظر تیر کړ. د غم او خوښۍ ګډ احساس یې په څېره کې وپړکېد. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرینې سکوت مات کړ. دې صاحب خو کله د ښایست وجود نه مانه او کله به یې په مینه شک کاوه. واه شیخي څه شوه؟ او هغه فلسفې په کومه لاړې؟ بیا یې د څانګې لاس په لاسونو کې ونیو او ترېنه یې پوښتنه وکړه، آیا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه غلې وه او زما پر ژبه د دعا الفاظ ښویېدل. بس حالت مې داسې و لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وي او بل خوا اعدام. خو خبره تر بلې نیټې وځنډېده. د ښوونکي سلام د چاپېریال هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې ځواب ته منتظره وه. څانګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله. د زنګ په پرله پسې ټنګولو درسي ورځ پای ته ورسېده. د څانګې خاموش ځواب هیلهمن کړی و. د رخصتۍ زنګ نه و، هغه د حمزه بابا خبره د اسرافیل شپېلۍ وه. روغ قیامت یې راوست. له څانګې بېل کړم، کور ته لاړم. شېبې لږه پیلوزي تېرېدې، څیزونکې وې، خو زما د زړه په ژورو ګړنګونو کې خوږه نڅا کوله. سبا چې د ښوونځي پر دروازه ورننوتم، زرینه راته له مخکې ولاړه وه. ځان یې سنجیده کړ. پر شونډې یې دومره مسکا خپره وه چې ایله احساس یې کېده. ویلې، خانه، پرون له رخصتۍ وروسته څانګې ستا لیک راوښود. دا د خبرو کوډې دی، د همدې لپاره زده کړې وي چې په څانګه یې وکړي. که د الفاظو زور د محبت اثبات شي، د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي؟ زرینې دا د څو کتابونو ګرځول زما د پوزې پیزوان شو. اور ولګه په داسې ادب او فلسفه. زه خو یې په خوند مړ وم. د کوډو په نظر مې په عمر نه دي ورکتلي. زرینه مسکه شوه، خو دا ځل لږه ډېره. ویې ویل، غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی او په الفاظو کې سپرغۍ هم شیندې. رښتیا یې ویل،
زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه یې د خبرو استادي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل: ګوره زرینې، خیر دی، هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقیت وګوره. آیا د څانګې تصویر پکې نه ناڅي؟ تورې غریبان به زما د زړه خبره څنګه وکړي؟ زما مینه سمندر او تورې د کلال پیالې څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړس کړس وخندل، ویل یې: زه مرم له غوچې، ته بیا وایې چې غوچې؟ نور نه پوهېږم، څانګه دې د ځان په لور در ماته کړې ده. پخوا را باندې ښه لګېدې، اوس را باندې بد لګي. خو څومره چې را باندې بد لګي هومره را باندې ښه هم لګي. ورته ومې ویل: د لفاظۍ تور په ما لګوي او مهما ته وایې هم در باندې اوس ښه لګم هم در باندې بد. ویل یې: پوه خو استاده، ماشوم مه جوړېږه، ښه هم را باندې د څانګې له مخه لګي او بد هم. ما غوښتل چې خبره پرې بیخي بربنډه کړم. شوخ یې را وکتل او په تک تک کې یې وویل: عاقلان پې نکته نه ګردن. زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي په لور روان شوم. چې ټولګي ته ننوتم، سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې، لکه د برېښنا پړک یې په ځغلن ځلېدونکي نظر را وکتل او سترګې دوه مستې توتکۍ وبرخېدې. هغه توتکۍ چې د سرور په وزرو له شنې څانګې والوزي، په ملاق ملاق تېرې شي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. د ټولګي نګاران ښوونکی راننوت، د تختې تر څنګ ودرېد او داسې خپله وینا پیل کړه: ګرانو زده کوونکو، تاسو به خبر یاست چې کلنیو ازموینو ته مو ایله څو ورځې پاتې دي. سر له سبا درسونه بند دي، بلکې له نن ورځې بند وګڼئ. خو اداره هیله لري چې غیرحاضري به نه کوئ. استادان به هم راځي، ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي. هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تیر نه کړئ. هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی. ستاسو د بریالیتوب په هیله مو په خدای سپارم. هو رښتیا، د ازموینو د مهالویش پاڼه د ادارې پر دیوال لګېدلې ده، کتی شئ. د استاد خبرو ورو ورو زړه راتنګوه، خو ښه خبرې یې په لنډه غوڅې کړي. د استاد له وتو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده. د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهالویش خواته ور روان وو، او ځینو خو د مهالویش کتل مناسب نه ګڼل. ویل یې: بیا به شي. دومره په خوښۍ سره له دروازې ووتل لکه له بنده چې وځي. خو زما د قدمونو سر او تال ماتو، ځکه چې له 12 وروسته د څانګې لیدل راته یقیني نه ښکارېدل. څانګه هم ماته له زرینې سره روانه وه. د کور په خوا راهي شوم، پښې مې پر ځمکه وې، خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش وو. کله به مې وویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې په وریښمین وربل ونه زانګي، خو بیا به مې ځان ډاډه کاوه. کیدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره د کلي راشي او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله ورځ او شپه مې د ښکلي ماضي او د شکمن مستقبل په سوچونو کې تیر کړل، چې ښوونځي ته لاړم، څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغلې وه. د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. ډېرو شاګردانو وویل: لومړي تمرینونه اسانه او وروستي ګران دي، له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو. خو څانګې د ټولو مخالفت وکړ. وی ویل: له پیله به د ستونزو هوارول ښه وي، ځکه په الف پوهه نشم، د با ګردان به راته بې ګټې وي. خو بله خوا بغیر زمانه ټولو د څانګې مخالفت وکړ. استاد یوه شېبه غلی شو، بیا یې د ټولګي د پرانیستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. بیا یې شاګردانو ته مخ کړ او ورته یې وویل: ستونزه به حل شي. د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی. که څه مشکلات نه لري نو بیا د غزن او څانګه خپلې چوکۍ پورته کړي او د چمن په مینځ کې دی د توت سیوري ته د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي، او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه همدلته یم. ما چې د استاد خبره واورېده، پر دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړ چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزه لرم او که نه. ودرېدم، چوکۍ ته مې لاس کړ او استاد ته مې وویل: زه تیار یم. استاد څانګې ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته وځي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل، څانګې هم خپله چوکۍ رااخیسته. زرینې ته مې هم پام ور واوښت. په معناخیزو مسکو سترګو یې زموږ پر خوا راکتل. ما او څانګې د چمن د ونې سیوري ته مخامخ چوکۍ واچولې. هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې، خو هیڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغې د مضطرب پېغلتوب ننداره کوله. ما سترګې راپورته کړې، خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې تورې سترګې راپورته کړې.
سترګې مو سره وجنګېدې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې حواس له داسې تجربې سره مخامخ وو. تیره باڼې لکه په شاتو لړلي غشي زما په زړه راښخېدل. ځان لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماورا د ازل په لاهوتي سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې پکې لکه روښانه توري ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللې وه. داسې راته ښکارېدې لکه چې دا سترګې ما لیدلي دي هغه زمان چې کائنات نه و. خدای زده تر کومه به مو سترګې جنګولې وې. خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې غوښتل چې څه ووایم خو الفاظو ترتیب نه مونده. خو زړه مې ټینګ کړ او ورو غوندې مې ورته وویل څانګې باور لرې چې در سره مینه لرم؟ د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې پر رپېدو شوې. ما احساس کاوه چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځله یې ځان ځواب ته جوړ کړ خو جرات یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ هغسې لکه وزرغوڅې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي ټیټه پورته شي خو پر ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلو ګلابي شونډو رابېله کړه. باور نه ایمان لرم. په دغه وخت کې یوې ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او نه بیانېدونکی سرور یې زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړ. د چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا کې داسې رپېدل لکه زه او څانګه. د ونې د پاڼې جنګېدو نرۍ نغمه جوړوله لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړکوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه ولې دې له سندرو لاس واخیست؟ په ټیټو سترګو مسکی شوه. ویې ویل غزنه وړاندې خو به ما الفاظ سندره کول. ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوکو او مادي بدن احساس هم نه کوم. بس لږه ستا د مینې له آهنګه چې جوړه یم. ما په خپلو سترګو واوره ټوله سندره یم. څانګې ته لا اوله سندره وي د ستر شاعر سندره. ستا سترګې لکه غیر مرئي الفاظ له ازله زما د زړه په ګنبد کې موزونې غزونې کوي. زما له داسې خبرو سره به هغه د حیا په اوو پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظو ته رسي همداسې کیفیت راځي. موږ خبرې هم کولې او د فزیک د کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زموږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سیوري راګرځېدل موږ له ښوونځي راووتو او بېلتون په بېلو لارو د کورونو په خوا ولېږلو. زه په دې ورځ له ډېرې خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایېدم. نغمه وم. لارې راته د رباب تارونه ښکارېدل. هر قدم یو مضراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکاوه. کور ته ورسېدم. کتابونه مې یوې خوا ته وویشتل. بېرته راووتم او ځان مې د زمرک دوی حجرې ته ورساوه. هغه هم راغلی و. کتاب یې لوسته. کتاب مې وربند کړ. ویې ویل دا پر تا د چا وشوه؟ کله مې لوست ته هڅوي او کله مې کتاب بندوي. دې پر ځای چې د پوښتنې ځواب یې ورکړم اتڼ مې پیل کړ. هغه راته خندل او ما اتڼ کاوه او څومره به چې زما په اتڼ کې جوش راته هومره د هغه خندا له واکه وته. تر دې چې له خندا نه چپه پرېوتی و او خپل تشي یې نیولي وو. اخر له خندا نه ړنګ بنګ راپاڅېد او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکاوه خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کړي پر ځای ودرېدم.